وفاداره ملګری. خونه مې 2 کړکۍ لري، یوه یې لمر خاته ته، بله یې لمر لوېدو ته پرانیستل کېږي. سهار چې لمر سترګه ووهي د اسمان څنډې تکې سرې وي، مازدیګر چې ستړی لمر لویږي ژېړه رڼا یې په خونه کې خپروي. کټ مې د خونې په منځ کې ایښی، شاوخوا مې کتابونه پراته دي. د جامو المارۍ مې دا ډېر وخت کېږي چې نه ده ټوله کړې. کمیسونه مې ځینې ګونځې پراته دي. د کټ تر څنګ په واړه میز مې د چایو 3 پیالې پرتې دي. یوه د تېرې شپې، تور چای مې څښه، وروستی غوړپ یې لا هم په پیاله کې پروت دی. په سر یې نری پیروی جوړ شوی. په هغې بلې پیالې کې د شنو چایو پاڼې وچې شوي دي. که کوم غوړپ کې پاتې اوس وچ شوی. هغې بلې چڼاسې کړي دي. حتما به د شیدو چایو. په سپین قاب کې زما د وروستۍ ګولې نقشه لا هم شته. وچه ډوډۍ مې پرې کش کړې وه، لکه پوخ سړک چې واورو سپین کړی وي او د موټرو د 2 ټایرونو نقشه پکې پاتې وي. د تشناب ګروپ سوځېدلی دی. ور مې پرانیستی پرېښی چې د خونې په رڼا روڼ شي. تشناب کې نو ګروپ څه کوم؟ نه غواړم ځان وګورم. دا هسې پلمه ده. اصلا د دې کور څه شتن ته نشم ویلی. که ورته ووایم حتما خونې ته راځي. دا ګډوډ حال چې وګوري 100 خبرې به کوي. حتما به وایي موږکان به پیدا شي، نور همسایګان به شکایت وکړي، کرایه به په همدې پلمه زیاتوي. یاره زه د تشناب له څراغه تېر یم. په هغه بله خونه کې نجلۍ له خدایه پلمه غواړي. تل شاکي وي. نه پوهېږم له ژونده څه غواړي. یوه اونۍ داسې خوږه وي چې 2 خبرې یې دارو لګېږي. بله اونۍ داسې ورکه او پردی شي ته وا اصلا مې نه پېژني. دا په لمر ختو میینه ده. وایي روح یې ورسره تازه کېږي. فکر کوي هر څه ورسره نوي کېږي. له لمر لوېدو خوند نه اخلي. ګمان کوي هر څه ورسره ختم شول. څومره ساده تحلیل دی. د لمر 2 ساعته مزل ورته د پیل او پای تصویر وربخشي. زه یې بیا مزل بولم. کله چې دا یوازې وي عجیب خوندور بحثونه سره کوو. خو چې سپی پیدا کړي بیا پردی شي. اول سپی چې ومون 2 ورځې یې پټ کړی وو. عجیب غلی سپی وو، خو د دې خوی ورسره بدل شو. ورو ورو له ما لرې شوه. ومې پوښتله چې څه شوي دي، خو هیڅ یې ونه ویل. کوشش یې کاوه چې ځان عادي وښیي لکه هیڅ چې نه وي بدل شوي. خو حوصله یې ډېره نه وه. ژر یې سپی راوښود. ویې پوهولم چې سپي یې زړه وړی دی. دردونکې خبره وه. ما فکر نه کاوه چې انسان به مې د یو سپي د مینې لپاره پرېږدي. وایي سپی وفاداره ملګری دی. خو هغه سپی وفاداره نه و. تری تم شو، یا به دې پرېښی وي. دا بېرته له ما سره عادي شوه لکه هیڅ چې نه وي شوي. د سپي خبره یې نه کوله. که به ما هم یاد کړ دی به موضوع بدله کړه. زه هم خوښ وم په دې دومره لوی کور کې چې هر څوک جلا اوسېده. یوازې له همدې ګاونډۍ سره زما خبرې او مجلس جوړېده. دواړه د 2 جلا فکرونو خلک وو. خو بحث چې به مو وکړ دواړو به یوه منځوۍ لار سره پیدا کړه. منطقي وه. دواړه احساساتي وو، خو په پای کې مو منطق ته غاړه ایښوده. ډېر لمرونه ولوېدل او ډېر ځله سپېده چاود مهال د اسمان څنډې سرې شوې. په کور کې مې د یوه نوي سپي غپا واورېده. دې بل سپی موندلی وو. نه مې غوښتل چې د هغه بل سپي غوندې دا یو هم دغه یوه د خواله ملګرې راڅخه واخلي. غوښتل مې په سپي ځان وپېژنم، ورسره ملګری شم. خو دې سپی پټاوه. که به مې ولیده د سپي خبرې به یې راته کولې، خو نه یې غوښتل چې سپی خپله ووینم. یو مازدیګر چې لمر لوېده دا مې ولیده. له خپل سپي یې شکایت وکړ. ومې نه غږوله. ورو ورو بېرته سره عادي شو. سپی ورک شو. همدا کور و، زه وم، دا وه او نور ګاونډیان. زما خونه هغسې ګډه وډه. د دې افکار هغسې ښکلي چې ما پرې خبرې کولی شوای. دا له لمر لوېدو پکو، خو تر نیمو شپو ویښه. زه په لمر لوېدو او ختو مین. سهار به وخته راویښ شوم. دا به ویده وه. اقلا د خونې څراغ به یې مړ و. لمر خاته خواته کړکۍ به یې تړلې وه. پردې به یې کش کړې وې. یوه ورځ مې ورته وویل چې په لمر ختو مینه یې، خو هغه وخت دې پردې کش وي. دا نو څه ډول مینه ده؟ ځواب یې فلسفي و.
دی ویل خبره د سترګو نه ده، د روح ده. دی زما د خونې له ګډوډۍ شکایت ونه کړ. حتما به یې په زړه کې کړی وي. دا له موږکانو ډارېږي. که خبره شي چې له دې حالته شاید موږکان پیدا شي، چیغه به کړي، خو یا یې نه دی ورپام یا مې له زړه درناوی کوي. غلې ده. د باندې د سپو غپا ده. له کړکۍ مې سر ویوست. ګاونډۍ مې هم د سپو تر منځ ولاړه ده. ورسره خاندي، ورسره ګردې ګوشې څرخي. د باندې توره ورېځ ده. لمر نه وینم. زړه مې په تنګ دی. غواړم خونه پاکه کړم، خو لاس مې نه ورځي. همدا ګډوډۍ مې شاید له یوازیتوبه ژغوري. که د ویلو را سره څه نه لري هم اقلاً شته. تشه نه وینم. بې معنا خبره ده، خو هر شی بیا کله معنا لري.